بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو. نوید بهزاد مردان نیوز ون سره تاسو خدمت کې حاضر شوم. قدرمنو ډیر زیات افسوسناک خبر دی. په بنو کې کما چې مدرسه وا عبد الله بن مسعود کم چې کاشو پل سره نږدې و د هغې چت چې کم دی هغه را پریوتی و سهار تقریبا 6:00 بجې او په هغې کې تقریبا 15 تنه زخمیان شوي او 2 تنه چې کوم هغه په موقع باندې شهیدان شوي وو. ګران کتونکو تر دې دمه چې کم خبر دی دغه زخمیانو کې 2 تنه نور چې کوم هم شهیدان شو، یعنی ټوټل 4 تنه په دغه کې شهیدان شو او تقریبا یو یا 2 کسان چې دي نو هغه د ټیم کې هسپتال کې زیر علاج دي. ګران کتونکو ویل کېږي چې د دغه مدرسې دغه چت چې کوم را پریوتی و دا یو لوی هال و چې تقریبا د تیرو 10 کالو راهیسې آباد او په سوونو زرګونو طالب علمانو په دغه کې علم حاصل کړی و او د دغه نه فارغ شوي وو. ډېر زیات باران و، د باران د وجې نه لا چت چې کوم نو د اوبه اخیستې وې دا روز شوی او نن سهار چې کوم 6:00 بجو کې دغه را پریوتو. دغه طالب علمان چې کوم نو دی په خپل سبق ویلو کې مصروف وو. بقایه طالب علمان چې کوم دي نو هغه معجزانه طور باندې بچ شوي دي او دغه 15 طالب علمان چې کوم دغه پکې جوبل شوي او چې کوم 2 چې کوم نو هغه پکې تاسو ټیم کې په سکرین باندې موږ سره ګورئ. 2 چې کوم هغه په موقع باندې په حق ورسېدل او 2 چې کوم هغه بیا رستو په حق ورسېدل. د دغه طالب علمانو جنازه چې کومه ده نو په دې کې د 3 طالب علمانو جنازه چې کوم ده هغه به نن 6 بجې هم دغه مدرسه چې کومه ده عبد الله بن مسعود کوم چې کاشو پل سره نږدې ده د سره خوا کې قبرستان کې چې کومه جنازګاه ده په هغې کې به نن 6 بجې ادا کېږي او د یو طالب علم جنازه چې کوم ده هغه به د دغې نه پس 2 بجې ادا کېږي. ګران کتونکو دا هم ویل کېږي چې د دغه ځای لوکل کم خلک وو نو هغوی هم خپل مدعاب چې کومه ریسکیو سرګرمي وه په هغې کې بل چل کې حصه واخیستله او دغه چې کوم انتظامیه چې کومه وه یعنی ACDC دغه علاقې DPO او دغه شانت کوم چې سیاسي MNAs MPAs دي یا ورکرز دي نو هغوی ټولو ډېر په ټایم باندې ځان راورسوی او برپور امدادي سرګرمو کې حصه واخیستله. ګران کتونکو په دې موقع باندې به زه انتظامیې ته هم دا درخواست کوم چې دغه مدرسه دې دوباره تعمیر کړی شي او دغه چې کوم کسان جوبل دي او کم شهیدان شو دي سره دې برپور مالی مرسته وکړی شي. ګران کتونکو کله چې زمونږ بچي مدرسو ته ځي نو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو چې زمونږ بچي چې کوم دي هغه به عالمان شي، عالمان به جوړیږي، هغوی به دین خورونه کوي او خلکو ته به دین زده کړه کوي او زمونږ اخري وخت او زمونږ د بخانې سبب به ګرځي. خو ګران کتونکو دغه ناوړه پیښه چې کوم وه دغه مخې ته راغله یقینا د شهادت ته الله تعالی دې هغوی وبخي او د شهادت په اعلی مرتبې دې فایز کړي. ټول ورته دعا کوئ او مور پلار ته هم دعا کوئ چې الله تعالی ول زړه صبر ورکړي. امین ثم امین.